چې هغه موږ له خپل یو څو درانه خواږه شعرونه ووایو. مننه ستاسو ټوله مننه، خاص کر د خټک صاحب چې دی روان دی سبا پاکستان ته انشاءالله. الله دې وکړي چې په خیر ورځ آمین. دا به موږ سره اخري محفل وي انشاءالله. باقي محفلونه بیا پاکستان کې وي انشاءالله. څو شعرونه دي غزل نه مخکې. ارشاد. زما سا زما لمحو کې ستا تصویر دی، زما سا زما لمحو کې ستا تصویر دی، ما ساتلې په لیمو کې ستا تصویر دی. پرنجو چې سترګې تورې کړم سړې شي، پرنجو چې سترګې تورې کړم سړې شي، شامل شوی پرنجو کې ستا تصویر دی. بس چې کوم لوري ته ګورم نو تیې، بس چې کوم لوري ته ګورم نو تیې، په ګلونو په سپرلو کې ستا تصویر دی. د ریحان د حقل و فکر محور تیې، د ریحان د حقل و فکر محور تیې، د ریحان د خیال ورشو کې ستا تصویر دی. از شعرونه پس یو غزل دی. غزل دی خټک صاحب. سرتیره یم سر هم په تلی کې درته راغلم، سرتیره یم سر هم په تلی کې درته راغلم، ته ګوره یاره څومره خاموشي کې درته راغلم. چې زه به وم او ته به وې او غاړه به د سیند وه، چې زه به وم او ته به وې او غاړه به د سیند وه، او زه به د سپوږمۍ په رغنایي کې درته راغلم. ته زر شه د وصال جمونه راکړه چې نشه شم، ته زر شه د وصال جمونه راکړه چې نشه شم، ما خپله سیوره پرېښوه تنهایي کې درته راغلم. د ستا هجر جنانه یمه دومره کړولې، د ستا هجر جنانه یمه دومره کړولې، د غم نظامي خخه د زړګي کې درته راغلم. د ستا هجر جنانه یمه دومره کړولې، د غم نظامي خخه د زړګي کې درته راغلم. چې تا به وې ریحانه چې سپرلی شي ګل به درکړم، چې تا به وې ریحانه چې سپرلی شي ګل به درکړم، ګلابه ګل دې راکړه په سپرلي کې درته راغلم.